أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة بقرة آیات مبارکه یو درشم ده. د دې آیات مبارکه د مخکې آیات مبارکه سره ربط او مناسبت لفظي ترجمه د مفردات او تشریح اغا په نننی درس کې ان شاء الله تعالی بیانېږي. رازو د آیات مبارکه ربط او مناسبت ته بیا لفظي ترجمه ته اغین ورستا تشریح د مفرداتو ته ربط دی آیات مخی سره داده. تیر شوی آیات مبارکه کی وو انی اعلم ما لا تعلمون، ز پویګم پاغه څه چې تاسو نه پویګئ. دا الفاظ مبارکه الله جل علا شانه ملائکو ته فرمایلی وو. دی جواب ته جواب حاکمانه ویلی شي. دلته نننی درس کې وعلم آدم الاسماء كلها، دلته کې جواب حکیمانه ده، مخکې جواب حاکمانه و، یعنی د الله پاک د طرف نه حکم و. دلته کې حکیمانه یا فلسفانه جواب بیانېږي د حضرت آدم علیه السلام د خلافت په باره کې. یا داسې به مونږ ووایو چې دلته کې جواب عملی بیانېږي د حضرت آدم علیه السلام د خلافت په باره کې. لفظي ترجمه دارنګې ده وعلم اخودل الله پاک آدم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا الاسماء نمونه کلا ټول ثم عرضهم بیا پیش کړل الله پاک دغه نمونه علی الملائکه ملائکو تا فقال فسئل الله پاک فقال فسئ فرمایل الله پاک انبئونی خبر را کې مالرا باسماء هؤلاء پنمونو دغه شیانو سره ان کنتم صادقین کچری تاسو حق ته رسیدونکي وئ. وعلم آدم الاسماء كلها، دی آیات مبارکه کی چې مونږ کوم ربط بیان کړی وو ام دغه طریقې باندې د دې آیات مبارکه مضمون هم ده. فضیلت حضرت آدم علیہ السلام بیانېږي په چا باندې؟ ملائکو باندې. فضیلت حضرت آدم علیہ السلام بیانېږي په ملائکو باندې. هغه فضیلت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام په ملائکو باندې پس کې ده، په علم سره ده. وعلم اخودل الله پاک آدم حضرت آدم علیہ السلام تا الاسماء کلا نمونه ټول. دلته په آیات مبارکه کې لفظ د وعلم د تشریح کوو. سوال دا راځي چې الله پاک حضرت آدم علیہ السلام ته تعلیم الاسماء چې کله ورکوي نو دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا دی چې دا تعلیم په کومه ژبه کې و. دویمه خبره دا ده چې دغه اسماء نه مراد څه ده. د دې دواړو خبرو وضاحت کوو. راځو اول خبرې ته. تعلیم الاسماء
چې الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته دا تعلیم ورکولو دا په کومه طریقه باندې وو. نو اشکال داسې واردېږي چې کومه ژبه کې وو یا په کومه طریقې باندې وو. تعلیم خو په طریقې د افادې په طریقې د استفادې سره یي. هغه سبق علم باللغت غواړي. مخکې یو لغت ورته یاد وي، یوه ژبه ورته یاده یي، نو په هغه ژبه کې د تعلیم حاصلوي. استاز دته افاده او د استاز نه اخلي استفاده. دا دواړه راځي په لغت سره، دا دواړه راځي په ژبې سره. اوس کله چې یوه ژبه یاده یي، دې نه وړاندې د دې ژبې دپاره یو بله ژبه یي، نو تسلسل لازمیږي. مونږ به د عام پوهې په باره کې داسې ووایو چې الله پاک آدم علیه السلام ته په کومه ژبه کې تعلیم ورکړی ده. جواب د دې خبرې دپاره دا دی، دا تعلیم چې الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته ورکړی ده، دا تعلیم د الله پاک مشابه نه دی د تعلیم د مخلوق سره. مونږ تعلیم حاصلوو په ذریعه د کاغذ، په ذریعه د قلم، په ذریعه د استاز، په ذریعه د لغت. الله پاک د دې ټولو اسبابو نه مبرأ پاک دی. الله دې ته احتیاج نه لري. نو دا تعلیم د الله پاک په ذریعه د وحی سره وو. لکه څنګه چې د الله پاک نور صفتونه دي او هغه صفاتو کې د الله پاک سره مشابه څوک نشته، دارنګې تعلیم د الله پاک مشابه نه دی تعلیم د بندگانو سره لکه نور صفتونه د باری تعالی. مونږ به لنډ دارنګې ووایو چې دا تعلیم په وحی سره وو. دا تعلیم الله پاک ورکولو. دا پښتو، عربي، پارسی، انګریزي، فرانسیسي، دارنګې یونانی، عبرانی ژبې نه وې. الله پاک په تعلیم کې لغاتو ته او دغه ژبو ته نه دی محتاجه. وحی کړی د حضرت آدم علیه السلام ته او د هغه وحی په ذریعه باندې آدم علیه السلام تعلیم حاصل کړی دی. نو دلته کې تشریح د لفظ د وعلم ختم شوله. وروسته لفظ د الاسماء نومونه. دلته کې سوال لازمیږي او دا دویمه خبره ده، د اسماء نه څه مراد دي او دا اسماء نومونه د څه شي وو. دې کې مختلف توجیهات دي. جواب په اسانه طریقې باندې دارنګې وایو. مراد د اسماؤونه د نحویانو نومونه نه دي ته مراد چې هغه په مقابله د فعل او د حرف کې دي، بلکې اسماء نه مراده اسماء د اجناسو، اسماء د انواعو سره د فوائدو او سره د منافعو مراد ده. مثال په تور سره د دې جنس څه نوم ده، د دې جنس څه فائدې دي، د دې جنس څه منافع دي. دې ته ویل کېږي علم الاسماء. ځکه خو علامه رازی رحم الله فرمایي مراد اسماؤنا صفات اشیاء دي چې دا پلانکی شی دی، د دغه شي دا صفت دی، د دې شي دا خاصیت دی، د دې شي دا فواید دي. صرف نمونه ته نه یادول نه دی مراده چې دا پلانکی شی ده، دا پلانکی شی ده، بلکې اسماء نه مراد د دغه مسمیات و انواع اجناس سره د فائدو نه مراد دي. فائدې هم ورته ذکر کړي دي. وعلم اخذل الله پاک آدم علیه السلام تا الاسماء کلا نمونه ټوله. دی آیات مبارکه کې
کلها الفاظ بیان کړل شوي دي. سوال دا راځي لکه زمونږ په دې درس کې دا میک دی، دا مشیندري ده، دا لاؤډ سپیکر دی، دا خوم اشیا دي، دا خوم په اشیاو کې راځي، دا خوم اجناس دي، د دې فواید خو هم دي. آیا الله پاک دا مرته ښودلی و؟ کلها کې خو د دې خبرې اشکال اعتراض راځي چې هر څه یې ورته ښودلی دي. جواب دلته کلها مراد د دې نه استغراق عرفي دی، لکه قرآن مجید کی سورہ اعراف کی دی تفصیلا لکل شیء. آلته کی مراد استغراق عرفی ترینا اغستل شوی دا. دارنگی دا ابراہیم علیہ السلام په واقعہ کی دی علا کل جبلنا، آلته کی مراد طول غرونتن ندی مراد بلکہ استغراق عرفی. دارنگی سورہ آل عمران کی دی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، نو آلته کی هم استغراق عرفی دے. دا حضرت شعیب علیہ السلام په خطابت کی راضی چې خپل قوم ته ویلې ولا تقعدوا بكل صراطنا، تاسو په هر لاره کې مکینه چې خلق د الله د دین نه منع کوي، خلق د الله پاک د پیغمبر د اطاعت نه منع کوي. آلته کې هم مراد استغراق نه استغراق عرفی ده، استغراق حقیقت نه ده مراد. نو دلته کې هم استغراق عرفی ده، کلها کې هر شی د دنیا تر قیامت پوری نه ده مراد. نو دلته کې مراد د اشیاؤنا انواع دی، اجناس دی، سره د فوائدنا، سره د منافعنا غتنا مراد دی. دویم علامہ علوسی رحم اللہ فرمائی وعلم آدم الاسماء، دلته کی مراد علم د هغه اشیاء ده چې منصب د خلافت داغي تقاضا کوي. نو ټول نمونه او ټول شیان ترې نه دي مراد، بلکې منصب د خلافت چې کوم اشیاء دي هغه ترې نه مراد دي. وعلم الله پاک خودل آدم حضرت آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونه کلها ټول. لفظ د آدم په دې آیات مبارکه کې راغلو ترتیب جمعی د قرآن پاک سره چې کله مونږ نظر وکړو د ټولو نه اول نوم د حضرت آدم علیہ السلام پم دغه آیات مبارکه کې ذکر کړل شولو. آدم عربی لفظ ده او که د بل ژبې لفظ ده؟ جواب آدم عبرانی لفظ ده. بعضی وایي چې آدم من ادیم الارض د ځمکې مخه د دینه دا لفظ اغستل شوی ده. د آدم علیه السلام پیدایش هم د ځمکې په مخ باندې د خاورې راټولولو نه الله پاک حضرت آدم علیه السلام جسد اطهار پاک جسد الله جوړ کړی ده. که چرته څوک اعتراض وکي چې قرآن مجید کې په ترتیب جمعی کې د ټولو نه اول نوم د چا راغللو، مونږ د هغه اعتراض جواب وکړلو حضرت آدم علیه السلام. که بیا څوک یو اعتراض وکي چې قرآن مجید کې د څومره پیغمبرانو نومونه ذکر کړل شوي دي؟ جواب قرآن پاک کې 29 پیغمبرانو اسماء گرامیه علیهم السلام ذکر کړل شوي دي. یعنی 29 پیغمبران الله پاک په خپل خپل نومونو سره یاد کړي دي. که څوک په سوال کې ووایي چې دغه نومونه د انبیاء کرامو چې قرآن مجید کې ذکر کړل شوي دي په کومو نومونو سره یاد شوي دي، هغه کوم دي د 29 پیغمبران؟ جواب دغه 29 پیغمبران چې په خپل نومونو سره الله پاک یاد کړي دي
هغه دادي آدم، موسی، عیسی، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، هارون، داوود، سلیمان، نوح، عمران، زکریا، یحیی، یوسف، الیاس، یسع، هود، شعیب، صالح، لوط، ادریس، ذوالکفل، عزیر، محمد صلی الله علیه وسلم. دا هغه انبیای کرام دي چې الله پاک په قرآن پاک کې د دوی نومونه اغستلی دي. وعلم اخودل الله پاک آدم، حضرت آدم علیہ السلام تا الاسماء نومونه کلا ټول، ثم عرضهم بیا پیش کړل دغه نومونه علی الملائکة ملائکو تا، ثم عرضهم علی الملائکة هم ضمیر راجع ده مسمیاتو تا. سوال دا راځي چې دغه مسمیات، دغه نومونه الله پاک ملائکو ته ولې پیش کړل؟ ولې د ملائکو نه پوښتنه کوي چې تاسو د دغه مسمیاتو نومونه راته واخلئ، فائدې راته ذکر کړئ؟ جواب: الله پاک ملائکو ته دا ثابتوله چې تاسو ته علم د دغه اسماو نشته. آدم علیه السلام ته دغه علم شته، نو حضرت آدم علیه السلام ستاسو نه اولاد بهتر دی، غوره دی. فضیلت حضرت آدم علیه السلام ورته واضح کولو. بیا یو سوال راځي چې الاسماء دا خو عام دی، عرضهم هم ضمیر نه دا خبره معلومیږي چې ذوی العقول هغه شی چې عقلونه لري د هغوی نومونه ورته پیش کړي دي، هغوی ورته پیش کړي دي چې د دوی نومونه وښایي. جواب دا دی چې بعضی ذوی العقول هم پکې وو، خو ذوی العقول دا شرافت لري، دی وجې نه ثم عرضهم ضمیر د هم سره بیان شوله، ثم عرضها ها ضمیر سره نه دی ذکر کړل شوی. فقال پس الله پاکو فرمایله انبئونی خبر راکې ما لره باسماء هؤلاء په نومونو د دغه شیانو سره، ان کنتم صادقین کچری تاسو حق ته رسیدونکي وئ. انبئونی د دې د مخکې سره څه مناسبت دی؟ جواب: دا طریقه د عرض المسمیات دی. طریقه داوا چې یو شی به ورته پیش کړلو او ورته وبویل شول چې د دې نوم څه دی، فایده یې څه دی، نو ځکه فرمایي انبئونی باسماء هؤلاء. سوال: الله پاک خو د دغه اسماو په مسمیاتو باندې عالم وو، الله ته پته وه، نو انبئونی سره ولې ملائکو ته امر شوی ده چې ما د دغه شیانو په نومونو پیدو باندې پوه کړئ، ما ته د دې خبر راکړئ؟ حاصل دا دی چې انبئونی سره ولې الله پاک ملائکو ته حکم کړی دی او په دې کې څه حکمت دی؟ جواب: کله چې الله پاک ملائکو ته انبئونی الفاظ مبارکه بیان کړل او هغوی الله پاک ته جواب نشول ورکولی، نو دلته کې عجز د ملائکو ثابت شولو او دا خبره دوی ته ښکاره شوله چې عبادات د تسبیح، دارنګې د تحمید، دارنګې د تقدیس دا مستلزم نه دي د دې خبرې دپاره چې یو چا دپاره به د دغه عباداتو په موجودګۍ کې علم د هر شي وي. بیا په دې مقام کې یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې آیات مبارکه کې الله پاکو فرمایل انبئونی، انبا لفظ دی، علمونی د علم لفظ نه دی.
د دې څه وجه ده؟ جواب، امبا کې افاده د متعلم غیر مقصود وي او په علم کې افاده د متعلم مقصود وي. دلته هم افاده د ملائکو مقصود نه ده، ځکه علمونی الفاظ نه دي ذکر کړل شوي، بلکې انبئونی الفاظ مبارکه بیان کړل شول. فقال فصلا پاکو فرمایلا انبئونی خبر راکې مالرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی وئ. مونږ لفظي ترجمه دوه کرتې داسې کړې ده، ان کنتم صادقین کچری تاسو حق ته رسیدونکي وئ. سوال دا راځي چې تعلق د صدق د جزا او مشروط چاغا فم بیونی مقدر د داغي سره راغلی ده. ملائکو خو امبان نه دی ورکړی او نه ورکولی شوه، نو انتفاع د مشروط سره انتفاع د شرط راغله. دا دلیل دی چې ملائکې دروغجنې دي لاعوذ بالله. لنډ به موږ داسې تعبیر وکړو د فوهې دپاره چې الله پاک ملائکو ته فرمایلی دي انبئونی ما خبر کې. ملائکو الله پاک ته امبان نه دی ورکړی. بیا دلته فرمای ان کنتم صادقین، کله چې امبا یا خبرداري نشول ورکولی نو دا خو دې دروغجنې شولې او ملائکې د دروغو نه پاکې دي. جواب، دلته کې صدق مقابل د کذب سره نه دی بلکې مقابل د خطا کې دی. نو علماء کرامو د دې ترجمه کړې ده په اصابت سره. ابن جریر فرمایلی دی مصیبینا، بعضی علماء کرامو فرمایلی دی عالمین. مونږ د ابن جریر معنا راغستلی ده او همدارنګې مترجمه وکړله ان کنتم صادقین کچری تاسو حق ته رسیدونکي وئ. نو خبر کې ما په دغه اسماو باندې او په دغه اشیاو باندې، نو ملائکو ته علم د دغه اشیاو نه و، ځکه خو هغوی انبا یا خبرداری هم نه دی ورکړی. د دې آیات مبارکه لنډ نچوړ او حاصل به دارنګې راوځي او د دې آیات مبارکه نه به دا مسله معلومه شي چې خلافت د ځمکې هغه څوک کولی شي چې د ځمکې اشیا په منافعو باندې پوه وي. وعلم آدم الاسماء ځکه په اول کې بیان شو او د هغې په استعمال باندې پوه او علم ولري، ځکه الله پاکه آیات شروع کړلو وعلم آدم الاسماء. دغه استعداد الله پاک په حضرت آدم علیه السلام او په اولاد د حضرت آدم علیه السلام کې ښودلی و. ملائکو کې دغه استعداد نه و، دی وجې نه الله پاک وعلم آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته علم الاسماء وښودلو، نه ملائکو ته. دویمه، د دې ځای نه فضیلت علم معلوم شولو، هغه الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته ورکړی و. دریمه، خلیفه دپاره علم شرط دی او خلیفه د ځمکې چې یي هغه کې به اهلیت د قضام وي، د فوج تدبیر به هم کولی شي، امور انتظامیه سیاسیه په دې کې به ورته علم وي. نو ځکه الله پاکه علم آدم الاسماء الفاظ مبارکه بیان کړله. بله دا خبره د دې آیات مبارکه نه معلومه شوله چې علم د عبادت نه افضل دی. وګوره ملائکو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خپل عبادت بیانولو، پاغي باندې ناس کولو، لیکن الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته استعداد علم ورکړی و. وعلم آدم الاسماء كلها،
نو علم بهتر شولو د چانه د عبادتنا. دا د دې آیات مبارکه زمیمی وی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا د سورة بقره 22 نمبر آیات مبارکه ده. د دې آیات مبارکه یوم مضمون ده، دویم لفظی ترجمه ده، بل د آیات مبارکه تشریح د مفردات سره د تفسیر د آیات مبارکه. نو هغه ټول دلته کې مد نظر ساتل شوي دي. اول لفظی ترجمه د دغه آیات مبارکه کوو هغه دارنګې ده. قالو اویل ملائکو سبحانکا پاکی دیتا لرا یا اللہ لا علم لنا نشتا دے ہیچ یو علم منگ لرا الا ما علمتنا مگر آغا چتا خود دلے دے منگ لرا انکا یقینا تو یا اللہ پاکا انتا صرف تو العلیم پورا پورا پوائے الحکیم پوخ کار والائے. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا. رازو د آیات مبارکه مضمون تا. مضمون د آیات مبارکه هغه څه دی؟ په دې مقام کې جواب عجز د ملائکو بیانېږي. مونږ په ابتدا کې ویلی وو د دې رکوع په ابتدا کې چې الله جل جلاله په دې رکوع کې نفي د معبودیت کوي، یعنی خدای نشي جوړېدلی. په ذویل العقول کې نه ملائک ځکه هغوی وایي لا علم لنا، نه جنات او شیاطین او پیریان ځکه هغوی ابا واستکبره، نه آدم علیه السلام د دا اولاد ځکه فازلهما الشیطانو. نو دلته کې عجز د ملائکو بیانېږي په دې الفاظو سره. قالو اویل ملائکو سبحانکا پاکی دیتا لرا یا اللہ لا علم لنا نشتا دے علم منگ لرا. د آیات مبارکه تشریح هغه په دغه طریقې باندې ده. قالو اویل ملائکو سبحانک پاکی دیتا لرا یا اللہ. سوال دا راځي چې ملائکه سبحانک الفاظ سره ولې خپل عاجزی بیانوي؟ جواب ملائکه په دغه الفاظو سره خپل قصور ذکر کوي، اقرار د خپل قصور کوي. سوال اقرار د قصور چې کله کوي نور الفاظ خو هم شته، سبحانک الفاظو سره ولې اقرار د خپل عجز، اقرار د خپل کمزوري کوي؟ جواب مخکې ملائکو قول الله پاک نقل کړی و اتجعل فيها من يفسد فيها. دلته کې ملائکه وایي سبحانك لا علم لنا، اشاره کوي دې خبرې ته چې زمونږ مخکینی خبره اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دا اعتراض العیاذ بالله په الله پاک باندې نه دی، بلکې دا زمونږه پوښتنه د حکمت وه چې په دې کې حکمت څه دی. نو ځکه آیات مبارکه کې سبحانک الفاظ مبارکه بیان کړله. لا علم لنا، لا علم لنا چې نشته دی هیڅ قسم علم مونږ لره. دی آیات مبارکه کې علماء ته، فضلاء ته الله پاک ادب خایي چې کله تاسو ته یو مسله معلومه نه وي یا د خپل علم په باره کې د ته غرور وي، نو لا علم لنا باندې نظر واچوئ.
وګوره ملائکه څه وایي؟ لا علم لنا. دا ادب شوله د پاره د علماو، ادب شوله د پاره د فضلاو. نو هغه موقوله د پارسی غلطه شوله چې هغې کې راغلی دي مولا آن باشد کې چوپ نه شوه ده. نه چې د کومې خبرې د ته علم نه وي، نو دغه لا علم لنا الفاظ دا پخپله اظهار د علم دی، دام یو علم دی. امام مالک رحم الله نه په یو مجلس کې مختلفې پوښتنې شوې وې. ډېر داسې ځایونه په یو مجلس کې چې ده والله اعلم الفاظو سره جواب ورکړی ده. الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا ښودلي دي مونږ ته. الا ما علمتنا الفاظ باندې نظر واچوئ. د دې ځای نه دا خبره ثابته شوه چې علم د ملائکو د الله پاک نه حاصل شوی و، منځ کې پکې واسطه نه وه. علم د ملائکو د الله پاک نه حاصل شوی و، الله پاک ورله ښودلی و، منځ کې هیڅ واسطه نه وه. سوال دا راځي چې دا منځ کې واسطه نه وه، د دې خبرې غرض څه دی؟ دا خبره ولې مونږ کوو؟ منځ کې واسطه نه وه، برای راست الله پاک نه علم حاصل کړی دی. نو دا منځ کې واسطه چې مونږ نه منو، د هغې فایده څه ده؟ ولې داسې وایو؟ جواب، بعضې خلک وایي چې د ملائکو معلم، چې د ملائکو استاز هغه ابلیس شیطان پاتې شوی دی. بیا زمونږ په معاشره کې علماو ته د ګستاخۍ په نظر کتلو سره داسې تعبیرات کوي. علم څه کوي؟ علم خو شیطان هم کړی و چې ملائکو استاز پاتې شوی ده. راځو دې خبرې ته چې آیا ابلیس په رښتیا د ملائکو استاز و؟ آیا ابلیس په رښتیا د ملائکو استاز پاتې شوی دی؟ دلته مونږ جواب کوو چې شیطان د ملائکو استاز نه دی پاتې شوی. شیطان د ملائکو استاز نه دی پاتې شوی. که څوک ووایي چې دا مسله تاسو د ځان نه بیانوئ، دا خبره د ځان نه کوئ، زمونږ په معاشره کې خو مونږ په کراتو مراتو اوریدلی دي چې ابلیس دا استاز د ملائکو و. جواب، نوازل 2 جلد 521 نمبر صفحه باندې ډېر ښکلی بحث پم دغه سوال چې ملائکو استاز ابلیس پاتې شوی دی په جواب کې یې ډېر بهترینه بحث راغستلی دی. دا هغه بحث نچوړ دا دی، دا هغه بحث خلاصه دا ده چې شیطان د ملائکو استاز نه دی پاتې شوی. ولې نه دی پاتې شوی؟ خلک چې وایي شیطان د ملائکو استاز و، جواب، قرآن پاک کې یو، سنتو د رسول الله کې 2 صراحتنا بالکل دا تذکره شتنه چې ابلیس د ملائکو استاز و. دغه آیات مبارکه د سورة بقره 22 نمبر آیات ملائکه پخپل وایي لا علم لنا، مونږ ته علم نشتا، الا ما علمتنا، مگر هغه علم چې تا مونږ ته ښودلی دی یا الله. منځ کې ګوره واسطه ابلیس او شیطان نه دی. بیا په دغه کتاب کې لیکلی دي چې بعضی مبالغه امیز واقعات بعضی تفسیرونو کې نقل کړل شوي دي،
خو دغه مبالغه میز واقعات دا ټول اسرائیلیات دي. د مثال په تور سره مونږ به د جمل جلد اول صفحات 4 خبره رواخلو. هغې کې دارنګې لیکلي دي قال كعب الأحبار إن إبليس اللعين كان خازن الجنة 40,000 سنة وعلم الملائكة 80,000 سنة ووعد الملائكة 20,000 سنة. د کعب الاحبار په قول سره راغستلی دي. کعب الاحبار څه لیکلی دي، څه ویلی دي؟ هغه دارنګې ویلی دي چې شیطان دا د جنت خازن څوکیدار 40,000 کاله پورې پاتې شوی ده. د ملائکو استاز 80,000 کاله پورې پاتې شوی ده. او ملائکو ته واعظ او نصیحت تر 100,000 کلونو پورې کړی دی. دا د جمول عبارت دی. په حواله د جمول باندې مونږه نقل کړلو. کعب الاحبار نه نقل کړی ده. علامه ابن کثیر رحمه الله د دې روایت متعلق فرمایي فهذا الاسناد الى هؤلاء الصحابه مشهور في تفسير السدي ويقع فيه اسرائيليات كثيرة فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة او انهم اخذوا من بعض الكتب المتقدمه. د ابن کثیر عبارت حاصل او نچوړ دارنګي دی چې دا خبره چې ابلیس دا د جنت خازن پاتې شوی دی 40,000 کاله پورې، ملائکو ته تعلیم 80,000 کاله پورې ورکړی دی، ملائکو ته واعظ او نصیحت 20,000 کاله پورې کړی دی. دا خبره اگر چې بعض کسانو ته منسوبه ده خو دا ټول اسرائیلیات دي. او بیا سوال راځي چې دا خبره تفسیرونو ته را نقل شوي دي دا د څه په وساطت باندې؟ جواب دا دی چې تیر شوي کتابونو کې داسې لیکلي وو او بیا دا تفسیرونو ته را نقل کړل شوي دي. دا بې سر او بې خپو روایتونه دي. د دې هیڅ سند نشته، د دې هیڅ حیثیت نشته. شیطان ابلیس یو پلیت او یو ملعونه چهره ده. دا بڅنګه الله پاک ملائکو ته چاغا نورانی چهرو والاو دی به طور استاز به طور معلم مقرر کولو. دویمه دغه آیات مبارکه کې به راشي رسته وکان من الکافرین. نو شیطان یوازې د سجدی نه کولو په وجه الله پاک د خپل دربار نه شړلی نه دی بلکې تکبر کړی دی. یو دویم د الله پاک حکم هغه خلاف حکمت او خلاف مصلحت ګڼلو، موجب د عار او د شرم ګڼلو. نو ابلیس نه د ملائکو استاد وو، نه د الله پاک د طرف نه د استازې تقرر شوی ده. او الله پاک خو محتاج نه و چې شیطانی معلم استاز د خپل ځان نه علاوه د ملائکو د پاره مقرر کولو. سوال دا راځي چې دا کوم روایتونو کې ذکر شوی دي چې ابلیس ته ملائکو استاز دی، دا هغه روایتو په باره کې به څه وایو؟ جواب دا څومره روایتونه چې نقل شوي دي هغه ټول غیر معتبر دي. سوال ته څنګه هغې ته غیر معتبر وایې؟ جواب زه ورته غیر معتبر په دې وجه باندې وایم چې زما هغه قوي مفسرین لکه ابن کثیر رحمه الله هغه دارنګي فرمایلی دي د چا متعلقه د شیطان متعلقه وكان من اشد الملائکه اجتهادا واکثرهم علما. ابن کثیر اول جلد 53 نمبر صفحه هغه صرف داسې لیکلی دي
چې د عابد و عبادت به کولو، خدای نه دی لیکلی چې د معلم و د ملائکو. دویمه د استاز خبره خو په دغه روایت کې بالکل شته نه د ابن کثیر. دارنګي یو دویم تفسیر مونږه بیانو روح المانی، هغې کې لیکلی دی چې شیطان کان من اشراف الملائکه، خو دغه شیطان د کبر په وجه باندې ملعون شولو. روح المانی دارنګي امام رازی دواړو د متعلق لیکنه کړې ده، خو هیڅ چرته په دغه معتبرو تفاسیرو کې دا خبره نشته چې ابلیس دا د ملائکو استاز پاتې شوی ده. د استازۍ خبره نشته. دا یو پلیت و، دا یو ملعون و. کله د مبارکو چهرو د پاره الله پاک به طوري استاز مقرر کولو. نو بله موږ په سر کې دا خبره کړې وه الا ما علمتنا، ملائکې په خپله وایي یا الله موږ ته هغه علم دی چې تا موږ ته ښودلی دی. دا خو نه دی ویلي چې تا موږ ته ابلیس په حیثیت استاز باندې مقرر کړی دی. بله یو دا خبره موږ کوو چې ابلیس علم به څه علم و؟ الله پاک چې کله حکم وکړلو د سجدې کولو، دې ته ویل کېږي نس، دې ته ویل کېږي امر د الله. الله چې کله امر وکړي په هغې کې چون چرا، په هغې کې حکمت او فلسفه، په هغې کې مخکې کېدل وروسته کېدل، دا گنجایش نه لري، دا ځای نه لري. که ده سره قوي علم وای، که ده په رښتیا داسې قوي عالم وای، نو ده به د الله پاکه امر په مقابله کې قیاس ولې کولو؟ ده خو داسې ویلي دي خلقتنی من نار و خلقتهم من طین. دا نه دی مګر قیاس دی په مقابله د نس کې. نس په مقابله کې قیاس گنجایش نه لري. لہذا دا د علم د عبادت دا دواړه د پاره توق لعنت وګرځېدله. انک یقینا ته یا الله پاکه انت صرف ته العلیم پورا پورا پوائے، الحکیم پوخ کاروالائے. دلته کې د الله پاک دو صفتونه بیانېږي. اول صفت الله العلیم، دویم صفت الله الحکیم. راځو دې خبرې ته چې علیم صفت الله پاک د پاره ذکر شولو، عالم لفظ ولی نه ذکر کیږي؟ دا سی ولی بیان نکړل شول؟ انک انت العالم، چې انک انت العلیم ده، العالم نه ده، العلیم ده. جواب علیم چاته وایي؟ هو العالم من غیر تعلیم، هو العالم من غیر تعلیم. علیم هغه ذات وایي چې داغه علم بغیر د تعلیم نوي. زمونږ علم دا د تعلیم لاندې ده، زمونږ علم په واسطه د تعلیم باندې ده، او هغه واسطې د تعلیم ټولې معلومې دي. الله پاک هغه علم لري چې هغه بغیر د تعلیم نه ده. نو کله چې د الله علم بغیر د تعلیم نه ده، او علیم هغه ذات وایي چې هغه العالم من غیر تعلیم ده. نو ځکه آیات مبارکه کې انک انت العلیم، تو پورا پورا پوهه یې. پښتو کې با مونږه د دې لفظ معنا پورا پورا لفظ ور سره وایو، ځکه چې دا فعیل وزن ده. نو لہذا پاغي کې بیا په پښتو کې تعبیر پورا پورا پوهه یې. الحکیم پوخ کاروالای. آیات مبارکه کې الحکیم لفظ ده. پښتو کې خو مونږ د حکیم معنا وکړله، پوخ کاروالای یا الله. بیا د حکیم معنا څه ده؟ المحکم لافعاله،
هغه ذات چې هغه مضبوط کوونکی د خپلو کارونو لره، المانع من الفساد منع کوونکی دی د فساد نه، المصیب للحق. حاصل دا دی چې آیات مبارکه الحکیم باندې ختم کړلو. رب شو چې د الله پاک په صفاتو کې حکیم صفت د دې آیات مبارکه په آخره کې ولې راوړلو؟ د الله پاک په صفاتو کې حکیم صفت په دې آیات مبارکه کې آخره کې ولې راوړلو؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، حکیم هغه ذات وایي چې داغه په فعل باندې، داغه په کار باندې هیڅوک اعتراض نشي کولای. ملائکه په اول د آیات کې وایي سبحانک یا الله، زمونږ دا خبره په اعتراض باندې نه دی بنا، اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. دارنګه یا الله الحکیم ته حکمت والای. حکیم خو هغه ذات وي چې د په کار باندې هیڅوک اعتراض نشي کولای. دارنګه یا الله خلافت آدم علیه السلام چې ته کوې هیڅوک په تا باندې اعتراض نشي کولای. د آیات مبارکه نه یو څو پیدې ثابتېږي. اول لکه مخکې مونږ وویلې انبیاء کرام دا افضل دي د چانه د ملائکو نه. دویم علم افضل دی د عبادت نه. دریم نسبت تعلیم چې وعلم دی الله پاک ته صحیح دی. څلورم معلم چې استاز دی دا بهتر دی د متعلم نه چې هغه شاګرد دی. پنځم علم د الله پاک قبل وجود الاشیاء دی، اشیاء شیزونه وجود ته نه دی راغلی. آینده زر کاله که چېرته د دې دنیا عمر شي، مثلا زر کاله، بیا هم الله پاک په هغه ټولو حالاتو باندې تفصیلا عالم دی. یو شی تر نه پټو پناه نه دی. کوم چې آینده کې پیدا کیږي مونږ مثال په زرو کالونو سره ورکو. الله ته پته دی چې د دنیا عمر به څومره وي. شپږمه دا خبره ثابته شوله چې جبې چې څومره دي دا ټولې توقیفي دي، دا د الله پاک د طرف نه دي. نو دا هغه آیات مبارکه و چې هغې کې عجز د ملائکو بیان کړلی شولو، او دا خبره ثابته شوله چې قابل د عبادت ملائکه نه دي، ځکه ملائکه عاجز دي، ملائکه کمزوري دي. هغوی په خپل وایي لا علم لنا. الله پاک دې مونږ ته د قرآن پاک علم حاصل کی، او الله پاک دې مونږ د قرآن پاک خادمان د زنکدان تر آخر سلګۍ پورې وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.